por 8 or 4 not a problem. خبره Sí. نو بس ستا سره هم دا شپه بوه تېرې کړې خوند دې وکړو او لسنامه کې مونږ بس څه تیاري وکړله د آنلاین پر نه روان حارث هم ونه لیدو چې چېرته دی یاره حارث خو ټیکې پخولې خو پروګرام نه تللی نن بس حارث ته او انور کمال ته او شاکر ته دوی ته به زموږ د طرف نه اجازت وي روانېږو دی چې شعیب زاده راغلی دی او ما وقار بس داسې روان شو تپوس یې نه کوو ورېږه چې دا شی سټارټ کړم خو لاړې که چې ځي لفټ کې در سره پرینک کوو دا مونږ په دغه باندې یو شی ګورو شعیب زاده مې هم د کاره ویستو وقار تاسې ټټنګ را شروع کړی دی چې بس وایي دنیا روانېږي خوشحاله شي او یاره بابره ته مونږ ډېر زیات ستړی کړې ستا ډېره زیاته شکریه ستا د ټولو ملګرو وقار پیار محبت نه کوي راورسېدو یس که بس مونږ به د لفټ نه وموځو او مازدیګری دی او ورو ورو مونږ روان شو خبره چې شعیب زاده له به کړه ورکړو او عدنانه بابر زمونږ ډېر خیال وساتو یار بس داسې ملګري او داسې یاران دي ژوندي ځئ چې وځو لکه بیا کډې بارېږي ځه خپل سره نو به د دې بابر د بلډینګ سفر هم پیل هلکه رخصتېږئ ښه بابر نه رخصت هلی بابره وقار سره غاړې وځه چې ته پکې راشې وقاره کمای زیاته شوي ګوره ډېره خدا بامان سلام علیکم یاره دا ډېر Turn right onto South Courthouse Road. Then take the first اوس right onto مونږ ته صرف دا Columbia Pike. وټامن ډي راغستل دي یو خبره ته وکړم تا پرون د وټامین خبر وکړه که نه دا وټامین د دوحه ایرپورټ نه دی پای کې دا چې کوم حلال ته ګورې هغه ته ډک دی هلته ټول حلال برانډ پراته دي او سیم هغه شی دی چې کوم په افریقا کې ښه که نه نو دوحه ایرپورټ کې که زما باندې یو بل د هغې تا نه ویټ کیسه نه وي بس ګوتې راواله او روان شه جانه واړه څنګه و یاره ښه واړه ښه واړه خو به دې تمه و چې بیا به راځو. کاکا به راځي او ما هغې ته وویل چې کرن کاکا خو چې راپاسي شپه یې او نن خو د شپې دغه فلایټ دی او مغسې وشو چې کرن کاکا راپاڅېد ویل دا ناوخته دی نو ما ویل چې پلاره ته خو اوس پاڅېدې نو څنګه ناوخته او زمونږ د ډیوې دا ملګري به ته کنوینس کړي نو مونږ خو ته اجازت وانه نو ډیوي ملګري خو خدای شته ټول په انتظار وو خو ما ورته ویل ما یار هغه نه دی اوس کار که نه نو خو بس دا ویډیو به هم چېرته ورته ورولېږو او ته به یو کنوینس هم کې او بخښنه به ته هم وغواړې ځکه دا ډېر محترم ملګري دي زمونږ ډېر قدردانه ملګري دي نو مړه شعیب بس ته مې ولیدې ډېر خوشحاله شوم الله دې باندې خو ډېر وخت پس د کاته وشو کرنه خو بس حبیب ته څه پیغام ورکې حبیب ته حبیب ته او حبیب ته څه پیغام ورکې نو بس تا دا ویډیو خو خامخا حبیب لا ته ډېر سلام وایم ما ډېر وخت خوښ وو رابطه نه شوې او علي افریدی علي افریدی رابطه نه شوې حبیب لالا به اکثر ټلیفون کاوه خو اوس مونږ هم هغه چا خبره خپرونو کې نه یو نو حبیب لالا به وایي چې چېرته ورک دی مونږ بس د کیمرې شاته یو او علي افریدی دی عادل دی یاران خو ډېر شی دي که اوس نومونه اخلو اتل د بیا یاد په خیري په دې تلو تلو کې یاره اتل خو اتل دی او اتل که مې چېرته ولیدو نو بس بیا به ورته ستا کیسې کوم اورې اتل ته ووایه بس نور خو ته پوهېږه هغه خو وایي چې د اف اعلان مې کړی دی خو مخې له به نه راځم مونږ نه راځو خو چې تم پرېږدې بس یار خدای کړي یار خدای کړي نو بس سفر هم شروع کړو د خیره وقار اوس خو به ډېر خوشحاله چېرته روکې لکه وقار زور کې چوت کې یو بس خدای دې اوس موږ په خیر ورسوي امین 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 درې میاشتې خوند دې وکړو ډېر خوند او بیا به دې ملګرو له راځې که نه دا به یېرو وقار وایي چې ملګري نه یې هېرېدل نشته مړه هېرېدل نشته نه دي او ډېر ښکلی وخت ورسره تېر شو. رخسار او ساحل او ګران او دا رانه هم پاتې دي نو بس بیا به راځو بیا به راځو انشاءالله نو بس دغه سفر هم شروع کړو د خیر ایرپورټ ته روان یو او مونږ وقاره په دې ټیکټ کې دی وګوره بل ایرپورټ نه چېرته او که نه دا ډیلس ایرپورټ یو جدا سپیشل سړک دی ایرپورټ اکسس روډ نو دا په واشنگټن کې دی که نه دا اوس ورجینیا کې دی ښه دا په ورجینیا کې دی
نو بس دغه 12 سټیټ هم ولیدل اورې چې ورجینیا ځان له سټیټ دی میریلینډ ځان له دی فیلډلفیا ځان له دی او نیویارک ځان له دی او نیو جرسي په فیلډلفیا کې ده نه نیو جرسي ځان له دی هغه هم سټیټ دی دا خو وقاره مونږ ډېر ښه سټیټونه ولیدل یاره ډېر څه دي نیو جرسي جدا دی او فیلډلفیا جدا دی او دلویر هم جدا دلی ورخه دا پکې بیا بل دی دا خو بیا مونږ دغه هم ولیدو پنسلوانیا جدا هغه جدا سټیټ دی بس دا خو 15 سټیټ خو دلته نږدې مونږ ولیدل نیویارک روډ آیلینډ روډ آیلینډ هم دی یس میساچوسټ روډ آیلینډ ټول نورکوټ سټیټ دی ها میساچوسټ شو پنسلوانیا شو فیلډلفیا شو ها دا یو دی نیو جرسي میریلینډ او ورجینیا واشنگټن ډي سي سیاټل یوټا کیلیفورنیا نوایډا اریزونا بسته نو یو پکې بل دی یوټا دی کنه سیاټل او یوټا او شیکاګو هم لیدلې بس دا خو مونږ وقاره 15 سټیټ ولیدل نیمه ته مقابو کړی ده نو بس سفر هم په خیر دا اوس مونږ ورجینیا ته دننه شو که نه اوس به بیا وځو دا د ورجینیا او د واشنګټن ډېر مشهور سړک دی د جي ډبلیو پارکوې وایي جارج واشنګټن پارکوې جارج واشنګټن پارکوې دا په دریو موسمو کې یو خو په سپرلی چې شروع شي دا بوټي شنه کېږي ته پکې بیا ګلدار بوټي دي هغه ګلونه یې نو هغې کې ډېر خوند کوي او دا اوس چې دا منې شروع کېږي دا پاڼې چې زیړې شي په دې کې اوس هفته پس یا 10 ورځې پس به دا ټول د دې ونو رنګونه بدل شوي ګلزار به شي قسم رنګونه نو دې کتلو ډېر خلک راځي امریکې دننه هو بهر هم بیا په سپرلي کې هغه چېري بلاسم میله کېږي هغه ډېره مشهوره ده سپرلی دی وکلی هغه مارچ کې شروع کېږي او اپریل پورې مارچ هغې له بیا هغه چېري بلاسم چې کوم ونې دي هغه پلورونه دي هغه ډېر خلک راځي او دا تنګ سړک دی خو ډېر پخوانی او زه به ووایم چې سینیک هغه دې ایریا کې په سینري ښه ده منظرونه یې ښه دي دغه طرف ته سیند دی سوات او دیر ته جزیر سړک په یو سړک په غاړه سیند دی هلته خو خیر ونې منې نشته چې اپرېښې نه دي خو دلته ونې دي خو سیند دی او دلته بیا پارک دی دننه ونو کې پارک دی جوړ کړی دی مزیدار هغه ونې ښه آبادې ساتلې دي شینکۍ دی په ونه راولوېږي دغسې پرته یي وروسته چې څوک یې وری نه شي نو هغه د قدرت هغه نظارې سړی په دې ځای کې ډېرې لیدلی شي بیا دغه طرف ته سیند دی نو د هغې ځان له د واشنګټن چې کوم مشهور په کابل سیند دی هغه هم یو خپل تاریخ لري هم لري خلک خوښ هم دی او دویم صفا دي نو خلک ډېر راځي که دغه طرف ته وګوري نو خلک پرې وګوري چې دا بیا ځای په ځای ورته دي دغه جوړ کړي دي د مزې خلک راشي ګاډی ودرېږي لاندې ګوري راوګوري خوشحاله شي زه دغه تاریخي سړک چې کوم دی نو دا پکې هم مونږ بند کو شعیب زاده پکې خبرې وکړلې او دغه د واشنګټن دا سیند د دې دا غاړه ګورو که چې ته مونږ ته راښکاره شوه مونږ به یې تاسو ته یو څنډه وښیو او د سیند کمال دا دی دې خوا اوس ورجینیا دی هغه طرف ته دی میریلینډ دی د ګس طرف ته ورجینیا ده او د ښي طرف ته میریلینډ دی دا خو ټول واشنګټن دی که نه واشنګټن ایریا کې راځي او ایریا د واشنګټن ده که نه سټیټ واشنګټن دی سټیټ دغه اوس ټچ دی که نه ورجینیا سره میریلینډ سره نه ورجینیا ځان له سټیټ دی ورجینیا ځان نه دی میریلینډ ځان نه دی واشنګټن ځان له دا سټیټونه جدا جدا دي جدا دي ښه خو دا واشنګټن بیا داسې دی چې دا د کیپیټل دی نو هغه سټیټ ورته دوی وایي خو هغه شان دی او د واشنګټن خو بل غټ سټیټ دی سیاټل او دغه هغه خو بیا نو زه به هر حال را سره اوسئ واشنګټن ډي سي مونږ دنه ووتو د پېښور پر لور بس الله دې د لالا پېښور ته روان شو الله دې د امریکا زمونږ د پښتنو دپاره ښاده لري اورې دغه شانتې اسټرالیا او انګلینډ او چېرته چې زمونږ قامونه پراته دي نو دغه وطنونه د خدای د دوی دپاره ښاد لري چې دوی پکې سوکاله د بچو سره ژوند وکړي مازدیګری دی نور په پرېوتو دی
دغه وایي د پسرلي د مس موسم د اخري ماښام Use دی the right two lanes to keep او right. زما په غیږ کې د صنم د اخري ماښام دی. شعیب زاده تا به څه یاد ساتو جانان اوري بس یاد وساتو کنه. دا سفرنامه به زمونږ اوږدېږي لږ اوري. یادونه هم دي او دا یو نوی سفر دی او نوی سفر. مخکې به مونږ دا لیکل کول که نه اوس مونږ د ویډیو په بڼه کې بندو. ولسنامې نوم هم وله ورکړی دی نو په سوونه ولسنامې هم ریکارډ کړلې خوندې کوي چې یاره دا لارې ګودرې دغه خلک وویني که بیا چېرته زمونږ نه وروسته څوک راځي نو دغه لارې ګودرې به ورته ښکاري وایي به چې هلکه دا خو مونږ چېرته لیدلې وې. یو کار هم دی او یو تاریخي صحنې د چې دي نو هغه ثبتول دي خوندي کول دي. د ولسنامې درنو لیدونکو زمونږ ډېر خوږ ملګری سیدزی صاحب هغه رانه پوښتنه وکړه چې ستا دغه ایکسپیرینس د امریکې څنګه یا د نورو ملکونو په نسبت که نه نو دا ما مخکې هم په یو ولسنامه کې ویلي وو چې امریکا چې څوک وګوري لکه پوره دنیا چې وګوري او اوس چې ما وقاري صاحب وکړو شعیب زاده نو مونږ 15 سټیټه په دې امریکا کې ولیدل یا الله کې ډېر خو هم لیدل که نه او د امریکا ټوله 50 سټیټه ده که نه مطلب اوس هم مونږ ته لا 15 سټیټه پاتې دي که نه هغه به لیدل غواړي یا کېدای شي هلته پښتانه کوي. زه به پکې دا صرف ویم دا چې څومره سټیټونه وکاته دا زما نه دی خیال چې د نیمایي نه زیاتو امریکایانو دومره سټیټونه په امریکا کې پېښ دي ځکه دلته وخت نه وي که نه وخت نه وي او ډېر کم داسې وي چې خلک دومره هر سړی په منډه هر سړی تا درې میاشتې لیدونه وکتو که ما ته به اوسه کې مې دومره کارونه کې ما ستا د نیمایي هم نه یې کتلي هغه هم چې تللی مې دفتري کارونو یا او نو دلته کې ژوند ډېر زیات مصروفه دی دا زموږ د دې ځای خلک چې دي دا دونه ګرځېدو ته نه یې جوړ چونکې مونږ چکر له راغلي هغه امریکایان هم نه جوړ هغې هم داسې لکه او هغه ډېر لوی پلان نیسي د چکر دپاره نو د سیدزی صاحب او د نصرت صاحب او د پیکار صاحب او زمونږ د پی ایم آی د ملګرو دپاره دغه خبره کومه چې دلته زه په دې ډېر خوشحاله شوم چې زمونږ په یونیورسټیز کې پروفیسرز د پښتانه دلته ډاکټران پښتانه ما ولیدل دلته کې کاروباریان پښتانه ما ولیدل یوازې دا نه ده چې پښتانه هغه واړه واړه کارونه کوي یا مطلب هغه د مزدورۍ عام مزدورۍ هغه سړی چې څنګه وایي که نه چې هنر نه لري که نه بې هنره خو مونږ زیاتره پښتانه مونږ یو بې هنره دا نه چې نه یو بې مکتبه او بې هنره یو خو دلته چې کم بیا زمونږ خلکو سبقونه ویلي دي هغې هغه وخدې ما ولیدلې په دغه کې په ایډورډ کې ایډورډ نه دا کم کالج دی په دې بوسټن کې چې دی دا یونیورسټي چې ده هارډورډ ما ته ایډورډ د پېښور رایت شي هارډورډ یونیورسټي کې زمونږ اجمل پکتیاوال صاحب او داسې نور زمونږ پکې پښتانه ملګري وو دغه شانتې سیدزی صاحب شو نصرت صاحب شو بیا په کاروباري ملګرو کې یاسیني صاحب شو ننګیالی صاحب شو یوسف زی صاحب او طارق دلې دا ملګري چې کاروبارونه کوي په یوټا کې چې کم ملګري کاروبارونه کوي اسماعیل دلې چې روزګارونه لري دغه شانتې دلته شاهد علم او فخر علم دلې چې په امیګریشن په دې لارو کې لګیا دي د خلکو خدمت هم کوي او کار هم کوي نو د دې ځي پښتانه ډېر ماشاءالله ډېر ښه دي ډېر ښه دي او خدای دې وکړي چې د ټولې نړۍ چې څومره ملکونو کې پښتانه دي دا د خپلو کارونو ته ورسیږي او خپل د وطن او د خپلو خلکو خدمت وکړي. دا د مونږ د ایرپورټ څنګه ته راورسېدو قطر زمونږ قطر دی که نه اوس 2 ساعته دي په دې 2 ساعتو کې چې مونږ له دې امیګریشن نه خلاص شو دا هم په امریکا کې اخرنۍ کافي ده کپیچینو سټاربکس او دا د شعیب زاده سره سکمه چې یادګار پاتې شي اورې نو د ولسنامې درنو لیدونکو د ایرپورټه پورې راورسېدو دا یو ولسنامه ختمو او بله شروع کوو ورسره د خپل سفر شریکو را سره اوسئ